السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم مستمع کړی دی چې پر خپله ښځه باندې بدګمانه یم، دومره بدګمانه یم چې که د پلار کره ولاړه شي هم زما بدګماني وي چې وچم بیا کړی او دغه رنګه چې په کور کې دا وي زما بدګماني پر دې باندې. کوم وخت چې زه له کوره ووځم ورور مې په کور کې چې راځم تر هغه وخته پورې زما دغه فکر چې اوس به نو څه پېښ شي. محترمه دا زما خبرې تر پایه واوره. د سورة الحجرات په 10 آیات کې الله جل جلاله راته فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای ایمان والاو، الله جل جلاله راته وایي ای مؤمنانو تاسې اجتناب وکئ له بدګمانۍ څخه. الله جل جلاله وایي تاسې بدګماني مه کوئ پر چا باندې. او د عائشې صدیقې رضی الله څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وفرمایل هر هغه څوک چې بدګماني کوي پر یو چا باندې هغه نو پر الله جل جلاله باندې بدګماني کوي. من اساء باخیه الظن، که چا بدګماني پر یو ورور یا پر خور باندې وکول فقد اساء بربه، د خپل رب باندې بدګماني وکول. ځکه خو الله جل جلاله وایي تاسې اجتناب وکړئ له بدګمانۍ څخه. او دغه رنګه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي رأیت النبي صلی الله علیه وسلم یطوف بالکعبه، وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی طواف یې کاوه. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف ته وویل څومره ښایسته یې، څومره حسینه یې، څومره قدر الله درکړی دی، څومره عزت الله درکړی دی، څومره شرافت الله درکړی دی. که په شرق کې وي، که په غرب کې، که په جنوب کې، که په شمال کې، ټول مؤمنان تا ته سجدې کوي. والذي نفس محمد بیده، زما دې په هغه رب قسم وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس د ده په قدرت کې دی. لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منك، د مؤمن حرمت و عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په نیز د الله غټ دی تر تا. ماله و دمه، د مسلمان د مال عزت، د مسلمان د وینو عزت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ګمان برنه کوي په مؤمن باندې الا خیرا، د خیر ګمان په مسلمان باندې کوي. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه حارثه بن نعمان روایت ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث لازمات لامتی، درې شیان زما امت لازم راځي: الطیرة والحسد وسوء الظن، دا بدفعلي کژنه او حسد او بدګماني. فقال رجل، یو صحابي ورته یا رسول الله دا درې شیان چې لازم په دې امت کې راځي نو په کوم شي باندې دا لرې کېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل اذا حسدت، که دې کوم حسد وکړي د چا سره فاستغفر الله، د الله څخه مغفرت وغواړه. واذا ظننت، که دې پر چا بدګماني وکوله بس هغه نو زړه ته مه اچوه، ځان ملامت کړه، تا ته بد دی چې پر خلکو بدګمان کوې. او که دې بدفعلي وکوله رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له بدفعلي څخه ګرځه، مه یې عملي کوه. نو محترمه دا چې ستا پر دې د بدو خیال راځي نو ته خپله بد یې، ته ځان بد وایسوه، بیا به دې پر دې مؤمنه باندې بدګماني نه راځي. ستا ناموس دی، ستا عزت دی، ستا شرافت دی، بدګماني ورباندې کول ګناه کبیره ده. محترمه خلک دومره بلا نه دي اخیستي چې ته ووځې له کوره باره دي ستا په ناموس کې لاس اچولي. دا ستا بدګماني ده چې ته خپل اهل کوې، د دې مؤمن زړه دې ازار کړي. د مؤمن زړه ازارول دا به د اخر خاتمه بې ایمانه سي. العیاذ بالله، احتیاط وکړه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي خیر ستاسو هغه دی چې خیر په اهل کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه ستاسو خیر یم او په اهل کې هم خیر یم. نو تاسو د بدګماني ورباندې کوئ زیری چې تا به نو له پلانکي سره دی کړي تا به نو پلانه دی کړي. ته خو خدای نه یې چې له خلکو سره محاسبه وکړي. ته خو له ځانه سره د خدایي ځان ته دې د خدای مقام ورکړی دي. ته خو د الله جل جلاله کار دی چې څوک را وګرځي تا ول دې کړي دي. ته په پټو څه خبرې ته د مسلمانانو په سیرو په پټو څه خبرې دا خو ته د خدایي دعوه دې شروع کړې ده چې په دې بدګماني کوي چې دی به دې کړي دی به دې کړي. نو محترمه تفسیر درالمنصور د سورة الحجرات د 12 آیات متعلق دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. صفحه 588 جلد نمبر 13. نو محترمه دغه بدګماني دې ورکه کړه. بدګماني مه کوه. دا هغه د شیطاني وسوسه ده چې در اچولې ده په ظلم کې دې مبتلا کوي. نو لازمه ده ته خپلې ښځې ته ووایې چې ته دا کارونه کوې دی کوې د هغې زړه به ازار وي د هغې زړه به له تا څخه تور شي او دا چمونه که دې کول اخر دا ښځه مجبوره کوې او د اچم ته چې دا کار شروع کړي. او ښځه که پر بدو واوښتله بیا به سبحان الله که پر بدو واوښتله په داسې حالاتو کې چې په خونه کې یو کلپ هم کې لا هم بیا ځان ولکه ځه خلاص کړي چې دې خپل مقصد ته ځان وي رسولی. ځکه وایي وخت کې یو ښځه وه داسې د خاوند ورباندې بدګمان و لکه دا پر تا باندې. نو وایي خاوند یې په سفر باندې تللی په دې پسې دروازه کلپوله. دې په صندوق کې یو انډیوالو یارو هر شی پیدا کړ صندوق کې پټ کړي ته راسه دلته پټ شه چې دی له ما څه دې دروازه کلپوي چې دی ووتي نو باره ما ورته میلي ما صندوق د سرا په مابان سره پروت انا پارې وایي په صندوق کې کلپ کړي. خاوند چې ورته باره یې ورته ته راسه دا صندوق خونې ته راسره ننباسه. خاوند صندوق ورسره واستو خونې ته یې ننایستې. خاوند چې اوس ورسره یې وځي دی ورغږ کړل ته راسه. نو برای خاوند ته وویل چې ته دا صندوق خلاص کړه. خاوند چې صندوق خلاص کړه صندوق کې ځوان پروت دی. خاوند ورته ویل دا ظالمه پر ما بدګمانه وې زه پاکه ښځه یم په ډېر کوشش مې دغه نفر یار کړي د ځان مې ارتباط مې ورسره جوړ کړي را مې وسلي تر دغه ځایه پورې. نو که زه بعده یم خو ته به اوس ووځې دی به له صندوق را وباسم هر څه به وکړم. نو خو نیت کومه پر ما بدګماني مه کوه. نو محترمه په ښځو بدګماني مه کوه. که دې بدګماني ورباندې کولم ته بیا دغه ته مجبوره کړي چې بیا به د شپې به په ځای کې ستا سره پرته وي د شپې په مابین چې په اخر کې به د بل چا سره بیا زنا کړي. ته اوس بایسته دغه جوړېږي چې د خپله ښځه زناکاره کړي. دغه د شیطان وسوسه ده. دا سینه دې له دې وسوسو پاکه کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډېر وایه او د ښځې څخه معافي وغواړه چې ما ته بخښه وکړه. الله به دې بیا وبخښي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.